د خال ربات په مالټو مستا د چا د قستا غاړه بیا راکمینا خو د دې وطن په هر ګوټ پیر کې مونږ مشاعرې لزو مونږ آغا برول ته ځو نهاګ درې ته ځو تورغر ته ځو جدبې ته ځو سوات ته ځو ګوالیرۍ ته ځو او زمونږ راجولي شاه خټک صاحب خدای بخلی وایي چې ما د ژوند د پاڼې پاڼې ټکي ټول کړو تا پې څومره په اسانه کرخه راښکا مونږ ځان غرق کو او دیو یو ټوسو کی او بیا ما ته زما تره وایي چې ته به بهر نه روځې دا څومره لوی زیان دی څومره لوی تاوان دی نو زه د امن د کمیټۍ د ښاغلو غړو ډېره زیاته مننه کومه چې هغو خپل د سر په قیمت باندې خپل د سینې په قیمت باندې او زه تاسو ته بیا ویمه ګورې او ایمانن درته ویمه چې اوس مصور کا هر شاهکار 60-65 پرس اور بس یو ورځ به مونږ مرو خو هغه سړی به تل تر تله ژوندی پاتې کېږي چا چې په ریښتونې معنا په سپېڅلې جذبه باندې د دې قام وطن د انسانیت دپاره اواز پورته کړی دی انګریزۍ کې وایي چې you will never die when you really justify your existence چې ته کله خپل شتون د خلکو ته ومنې چې زه ولې دلته ومه دا وطن زما دی د دې ګوټ پیرونه زمونږ دي د دې حجرې زمونږ دي د دې جوماتونه زمونږ دي ټول ملګري چې هغه د امن په تله کې خپله ګیټه اچوي د دې سپینګیري کاکا د دغه ځوان د دې سیاستمدار د دې ټولنیز فعال د هر ملګري د پښتون بچي په حیث په ما باندې زر زله احسان دی چې هغه د دې وطن د آبادۍ دپاره سوچ کوي زه به دیر ته ځم زه به باجوړ ته ځم زه به وزیرستان ته ځم او وایي ستا د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه ځان به موږ خپل قام له خپل وطن له رارسو د سوشل میډیا په ارزښت او اهمیت دا خبرې اوس د دې نقصانات چې څنګه ما تاسو ته ووي اول به مونږه لوی لوی خبرونه کاته بیا دا خبره راله سوشل میډیا ته ډاکومنټري وړه شوه او اخري شکل د دې ټیک ټاک دی نن سبا 15 سکندو کې روره خلک خبره خلکو ته رسوي نو بدمرغي دا ده چې په 15 سکنډه کې خو ته د علم او د فکر خبره نشي کولی نو بیا به ته مجبورا خپل باډي پارټس ښیې خلکو ته وجود به ښیې خلکو ته نو زه تاسو ته دا عاجزانه التجا کومه چې ګورې دا څیزونه لکه په شکال کې را پیدا شوي هغه بړبوکۍ دي دا ټیک ټاک دا سنیک چې که دا تاسو صحیح استعمال نه کړو نو دا بړبوکۍ یو لمحه وي بیا لاړه شي هر هغه شی به ژوندی پاتې کېږي چې هغه څه رښتونی کار وکړي پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم یو لوی مثال دی 1400 کاله پس نن هم هغه ژوندی دی د هغه فکرونه او بیا پسې اصحابو نه راتېر شئ او راځئ خوشحال بابا رحمان بابا زمونږ چې څومره محترمین دي د خپل ژوندي فکر په بنیاد باندې ژوندي دي مهرباني وکئ دا لویه مقدر له لاس له راغلې ده دا په ښه ډول باندې استعمال کړئ او زمونږ نه به هم د دې تپوس کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې مثبت څه کردار کړی و که موږ سوشل میډیا استعمالو موږ د کشران په دې باندې پوه کړو چې د مشر د سپینو ګیرو د سپینو ډکو به څنګه احترام کوي خور مور څه ته وایي د تره زوی څه ته وایي وطن څنګه آبادول دي د حجرې ریوایول څنګه کول دي جغ جوغنډې ترس پرخې ګړونج ارټ څه شی دی په دې کې به زمونږ انډیجنس کلچر څنګه پریکټس کېدو په دغه شنو باندې موږ کار وکړو او په دغه مت کې زمانه چې څومره کېږي زه لګیا یم یو ځل بیا د ټولو راغلو ښاغلو ډېره زیاته مننه کومه د کومو 2 غزلو واده چې مې کړې وه نو هغه هم د دې سره ریلیټډ دي نو هغې ته غوږ شئ چې په 2 پیسو روان وي پردي شرله وکیل صاحب چې په 2 پیسو روان وي پردي شرله پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله چې په 2 پیسو روان وي پردي شرله پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله او زما قام که غاړه ورکړله هنرله بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګرله زما قام که غاړه ورکړله هنرله بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګرله او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرله او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه خدای کم نصیب دی ورکو زما غرله او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرورله ځوانانو تاسو ډېر کلاړیان یې دې ته غلي ناسئ ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرورله او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښورله
او یو څو شعرونه نور د نیو میډیا په اړه باندې چې یو خوار مې اشنا کړی دی سردار به پې وهم یو خوار مې اشنا کړی دی سردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوهېږم چې خامار به پې وهم او رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم نولی به داسې پوهېږم چې خامار به پې وهم او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به پې وهم د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې د ستار به پې وهم او افغان ما که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک په پکار راولم اخبار به پې وهم او دا یقین وکړئ چې دا ما وکړه زه په یو مین سټریم میډیا کې وم ریجنل میډیا و ملګرو به زما پروګرامونه کاته هم نو د هغې هغه مشر ته مې وی چې زه به داسې پروګرام کوم د دې خپل کلچر د روایاتو د حجرې جومات هغه وی چې نه ته خو د مارکیټ قصې کوه موږ له صرف پیسې جنریټ کوه هغه سره روان شوم په هغه خبره ما وی چې زما په فن باندې د اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نشم وای دا څه خبره ده زه د دې خاورې بچی م او زه به تا د مارکیټ خبره به هم مې کوو خو مې لازمي ده چې زما د قام د وطن د جوړېدلې دردېدلې ماښامي خبره هم کوو وران شو میډیا مې ورته پرېښوده یقین وکړئ د هغه ورځې نه مې په خپله میډیا شروع کړه نو زه نن د خیبر پښتونخوا 15 سرټیفاید یوټیوبر به یو په هغې کې ځی یم سلور کریټر ایوارډ راته میلاو دی زه د فیسبوک بلو ټیک هولډر یم کوم چې ډېر لوی لوی خلکو ته میلاویږي تاسو به هغه لیدلی جذبه احساس دا پکار دی چې فیسبوک په پکار راولم اخبار به پې وهم هغه مو پکار راوست زما جغ جوغنډی هم دنیا ته رسي پلبه هم رسي هغه ورځ مې یوه ویډیو په دې کړې ده چې یوه کورنۍ چرګه مې نیوه چرګه نو ما وی دا صرف چرګه نه ده د دې په شا یو تاریخ دی میلمه به راغی چرګې به چړچقه وکړه میلمه به خوشحاله شو چې وروره کورنۍ چرګه راله حلالېږي نو دې کې چې برې څومره منډه او ستړې وکړه دومره به ستاسو مینه یو بل سر زیاتېده اوس خو په ارامۍ چرګوړی راغی نو نه هغه منډه والی شي او نه ته منډه والی شي یو خړپ دې وباسې نو نه د میلمه تسلي وشي وروره قصه ټوله ګډه وړه ده او انسان چې په کوم چاپېرچل کې دا هغه وایي که نه چې دا زما چې په لهجه کې شیریني ده د تسلیم او د ممتاز همنشیني ده په خبرو کې مې ځکه سنګیني ده خواوشاته مې د کاڼو آبادي ده ته چې په څه کې پاتې کېږي څه خوري څه ماحول دی هغه رنګ به تاخلي نو پنډو چرګوړی خورو نو هغسې خوی نه زموږ هغسې پیدا شو هغه مینه نشته پخوا به سوچه غوړي وو هغه په ډېر محنت باندې اوس خبره ډالډه ته لاړه نو ګورې دا زه خبره کومه چې دا پښتو دا کلچر دا روایت یوازې پښتو نه ده تاسو به یو انګریز نه لیدلی چې بل انګریز ته وایي چې انګریزي مې ده در سره یا د انګریزۍ د وجې نه رالمه خو مونږ یو پښتو مې ده در سره د پښتو د وجې نه رالمه بې پښتو کار دی وکړو چا دا لیدلي دي چې چا ویلي دي چې هلکه بې فارسۍ کار دی وکړو یا بې اردو کار دی وکړو ځکه چې هغه صرف ژبه ده او دا د ژوند د تېرولو تګلاره ده نن چې زه مظفر سید صاحب کاکاجي ته په احترام ودرېږم او په خیر کې لږ ملا راټیټه کړم دا ماته زما پښتو ښودلی دي او ماته اوس هم په غوږونو کې دا خبره کړنګېږي چې زما والد صاحب به ماته وی چې بچیا که چېرته سپین ږیری تا سره په ناحقه باندې هم روان شي او ته خدای مکه هغه ته څه هم خبره وکړې نو ګناه به تا ته وي هغه ته به نه ما ورته وایي که هغه ما سره زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي د هغه دا سپین ډکي په خپله د دې خبرې دلیل دی چې ګناه به تا ته وي ګناه به هغه ته نه نو زه چې نن هم سپین ږیری وینم خدای ګواه دی نو ما ته هغه خبره رایاده شي دا د هغه حجرې د هغه مشرانو روایت سوشل میډیا به په دې باندې رنګ کوو چې د خپلو مشرانو احترام پښتون وزډم پښتون کلچر پښتنه مینه پښتنه ډیګنیټي دا به کله هم د لاس نه ورکوو ځان به د وخت د سیلاب د فلو سره نه ارتاوهو بلکې وخت به خپل طرف ته راتاوهو ځکه خو هغه یو شاعر وایي چې وخته په هغې هم د خودسر سره مې وجنګوه چېرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او ماله د خپل مفاهمت پالسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه د دې مطلب دا دی که هر څومره د نیو میډیا یلغار راځي نو موږ به دې سره په وزډم او په علم باندې جنګ کوو او موږ به خپل رنګ په دې کې ورپاشو او هله به د دنیا مقابله کوو خبرې ډېرې زیاتې کېدی شي یو ځل بیا زه به ډېره زیاته مننه کومه د ارشد اقبال رور چې دا دومره لویه غونډه یې را جوړه کړه
بعضې خلک د ژوند خلک وي، د امن خلک وي، د ټپې خلک وي، او ده ته دا شعرونه ډالۍ وي چې د جبر نه باغي، د انقلاب سړی دې نه مري، د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري، او د غم توره بلا چې د سندرې په زور وژني، ټپې چې پکې وایي د رباب سړی دې نه مري. ارشد اقبال دې لا ژوندی وي، نوره دې دا مینه خوره شي، نیو میډیا دې راشي، او دغسې دې موږ خپل هغه توکي توري چې هغه روک دي هغه دې موږ دنیا ته وښیو. ډاکټر واجد صاحب زموږ یو کشر دی، د هغه به ډېره زیاته مننه کومه، دغه ټوله منډه کې د هغه پوره کردار دی. په مخه به یې میسجونه کول، ما وی یا الله تعالی د ده پرې میسجونه کې دومره مینه وه، ما هسې نه چې لاړ شم او دی په ما باندې چاته چک ولګېدلې ډېرې مینې نه، نو ډېر په مینه او په احترام باندې، ځکه چې دی هم په روایاتو پوهه دی، حجرې جومات نه خبر دی. دغه زموږ د نیو میډیا خبرې وي. یو ځل بیا ټولو راغلو ډېره زیاته مننه کومه. په دې به خبرو ته تېږه د پای اقدمه چې یاد ساتئ، په دې کائنات کې خامخا یو ځل مرګ را روان دی. دوه انتقالات وي، یو خلکو پسې د ځمکې جایدادونه انتقال کېږي، او یو موږ د ځمکې پسې انتقال کېږو. مخکې د دې نه چې موږ ځمکې ته انتقال شو، راځئ چې موږ سوچ وکړو چې موږ پسې څه انتقالېږي، چې هغه انتقال حلال دی، دروند دی، پښتون دی، او هغې کې آنسټي شته دی که نشته دی. او خبرو نه خبرې را یادېږي، آنسټي نه یو خبره را یاده شوه، د ملټي نیشنل کمپنیز کوم چې په کروڑونو کې تنخوا لي، د هغې اګزیکټیوز راوغوښتی شو چې تاسو کې کومه داسې کوالټي ده، نو په هغې کې د ټولو نه لویه کوالټي چې هغه ښوده نو هغه آنسټي وه. آنسټي دې ته نه وایي چې یو سړی تا له 5 لاکه کرپشن درکوي نو ته وایې چې خیر زه دا نالمه، دا په خپل ځای یو وړه آنسټي ده. آنسټي دا ده چې تا له الله تعالی کوم صلاحیتونه درکړي دي، آیا تا هغه د الله په کائنات کې د الله د مخلوق دپاره په کار راولي او که نه راولي؟ چې دا ته نه راولي، ته ډس آنسټي، ته کرپټ، او د دنیا د ټولو نه بې خونده کرپشن دا دی چې تا کې د خبرې تواني، تا کې صلاحیت وي، ته اواز رسولی شي، او ته غلی ناسې. هغه وایي چې هغه خلک هم په مقبرو کې پراته دي چې چا به وایي چې د دې یارې خبره نه کوم چې زه به مړ شم، هغه هم مقبرو ته تللي دي. لہذا په پاکه سپېڅلې جذبه د علم د حکمت په بنیاد به مخکې سفر کوو، او د مهذبه جنگ میدان ته به ټوپک نه وړمه، زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلمه، د قلم په زور باندې به مخکې ځو. یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کومه. اخري یو څو ټپې به شریکې کړمه که ستاسو خوښئ، څه بله خبره خو پاتې نه ده که نه؟ ترنم له راشم جي، مظفر صاحب صاحب ستاسو اجازت دی که نه؟ دا جی د مشرانو په اجازت باندې یو څو ټپې به په ترنم کې وکړو. او مدام به زه در سر نه یمه، وچې به دې زلفې د خنډانو خلاصومه، د خال ربات په مالټو مسته، د چا د قسته غاړه بیا راکمینه، د وطن د سر دستاره، وشانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه، جارو په منځ دالان کې پرېږده، په کوڅه تېر شو یار دې بل وطن ته ځینه، د زلفو تار مې اوبو یوړو، په غم شریکه یار نسا ګودرونه، جانان مې زیلې د زړه پرې کړې، لکه نختر په چورلېدو ځمکې لزما، د لیونۍ مینې د زار شمه، ناجوړه زه یم څنډه تا منلی وینه، حجره د ټول کلي شریکه،
او د نیمو شپو ټپې زما لالې کوینا او لاګېدونه او نور په چنارونو او لاګېدونه او نور په چنارونو او راوړه مال ګل 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 او لاګېدونه نور په چنارونو. خوشحاله راته اوسئ، ډېره مینه او احترام راته اوسئ.